څومره چې د انسان ایمانی او عمر باندې امتحان راځي د چا چې قوي ایمانی سخت امتحان او د چا چې کمزوري لګا اسنه چې وانه وړي بیمانه نشي یو اثر کې دا راغلي وی چې کله سار شي نو د مصیبت رب العالمین لوي چې یا ربي زپ چا باندې ورشم وی علی اولیاء ازما په دوستانو باندې ورشه چې وی صبر وکي ایسته درجه او چته کم او دا راحت خوشحالي دا رب العالمین لدی سر کی وی چې یا رب زپ چا باندې ورشم وی ازما په دشمنانو باندې ورشه چې سخت مستان شي ازما په مخالفت کې ودرېږي یو دمه به راګر کوم وی چې ته برباد کړ د امتحانونو راځي په بیو باندې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د څنګه نه راځي چې ډاډه والا یو صحابي ورته ویل یا رسول الله څو وخت پورې موږ د توري په وګو باندې ګرځو دا ټاړه واغه وژنه او د امتحانات د مسلو سره مخامخ شو بيد الله نبی له ډاډه والي وکینه سو ویل چې په تاسو باندې اسمه ملګرو چې امتحان راغلی دی امتحان خو به وړاندې انبیاء راغلي دي چې هغه ارش ولا زکریا علیه السلام د الله په دین حلال شو له یحیی علیه السلام ودرول شو د وسپنه په دې ګمون زمانه دغه کې ګمون سپې شو ایساغه قسم عذابونو باندې معذب شو دا څه تکلیف دی چې دا په موږ راغلی لکه دا اوس موږ تاسو معمولی حالت نه راغلی سخته ګرمي ده سخته پریشانی ده لوګه ده کاروبار نشته لري لیکن د خپل ایمان وګوره د قرآن او سنت نعمت وګوره به د پوخانی انبیو تکالیف وګوره ته بالکل په مزو کې موږ چې څوک ژوند کې دا وګوره مزي په نسبت سره د مخکې خلکو له په باندې دومره حالات راغلي دي زمونږ استاد په محمد رسول الله چې کوم حالات راغلي دي او داغه په دې ملګرو چې کوم راغلي دي شرط یې ور روان دي ګورو وي به خپل ځانم ګورو ایمان بم ګورو دا وسره به برابرو به څومره چې د انسان ایمانی او عمر په باندې امتحان راځي د چا چې قوي ایمانی سخت امتحان او د چا چې کمزوري لګا اسنه چې وانه وړي بیمانه نشي